د وطن میډیا درنو لیدونکو السلام علیکم. په پنجشیر کې تربیلي او د مقاومت جبهې ترمنځ نښتې. دوستان ویډیو تر پایه وګورئ. که چېرته مو چینل نه وي سبسکرایب کړی چینل هم سره سبسکرایب کړئ. په پنجشیر کې تربیلي او د هغوی د بډوالي او مخالفانو ترمنځ نن په شپږمه ورځ هم جګړې پایښت دوام کړی دی. د سیمې څخه د راپورونو له مخې دواړه خواوې یو بل ته د درندې مرژوبلې د اړولو خبره کوي. تربیلي وایي چې د پنجشیر پیریان شوتون عنابه خنج او ابشار ولسوالۍ یې نیولې دي. د دوی بډوالان یا مخالفان چې ځان د سولې ټینګاو ډله بولي د پنجشیر په ځینو سیمو کې تکتیکي شاتګ مني، خو وایي چې په څو ځایونو کې یې د تربیلي جنګیالي کلابند کړي، یو شمېر یې ژوندي نیولي او سلګونه نور یې وژلي دي. په خپلواک ډول د دواړو خواوو د خبرو زبادول یا ثابتول شونې نه دي، ځکه چې په سیمه کې تلیفوني اړیکتیاوې یا انټرنیټ پرچاو دی. دوستانو ویډیو تر همدې ځایه وه. د لا زیاتو معلوماتو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.